جهانگیر بادشاہ چونو خزینه لګداسي مجبورو دا غیره خبره به منله. هغه ورته وی ز شیعه غنایم روافض نیم او ته چې غټ خلک ټول داسي خزونه لګ نه غیر لولو خلک چې د کورونو د حال نه د خدای مخبره وا. هغه ورته وی ز شیعه غنایم او ته سنی. نو زما او ستا مذهب جدا جدا دي، زمونږ نورس یو دي، لیکن فیصله کې چې کله مذهب راشي نو ستا یو خبره زما بل خبره. نو دا سینه کو چې مونږ دواړه خپلو کې یو داسې ترتیب جوړ کو چې زما او ستا دغه مذهب جدا دي چې دیم یو شي. هغه ورته بس دا خو اسانه خبره، تم سنی شه صحیح کلمه وایا. هغه ورته نه خیر ته شي شه مونږ سره کنه وې زه یو بل فیصله کو، زه خپل علما راجم کم تخپل راجم کا دی به یو بل سره خبرې وکړو بس کستاغه صحیحونو هغه بشي او که زما هغه صحیحونو دا بشي. نو هغه ورته بس ټیک ده دا منظور ده. دواړو خبره شروع کړه. چې دواړو خبره شروع کړه نو هغه چې د دې هغه مشران راغله د ایران نه، لوی مهمان خانه د ضیوف ورله جوړ دی، هغه ترازی او خوراکونه کوي. دیوان عام د بادشاہ مهمان خانه چی اب څنګه دا لک بند د بادشاہ مهمان خانه خو ډیر اوچت شی دی کنه. نو دی ټول راتله خوراکونه کول، سروازه تیر شوي. شیخ عبدالحق محدث الدهلوی رحمه الله تعالی مشهور استی تیر شوی دا. هغه په خپل هغه کور کې ناس د مطالعه کې او ډیر زیات خفه دی، په تندی خولي راغلی دي. مولا دو پیازا بیربل دا دو جهانگیر بادشاہ ته په وراثت کې د پلار نه پاتې شو، دو خادمان. مولا دو پیازا چې دا په کې مسلمانو، دا بیربل کا هندو. نو دا مولا دو پیازا راغی د شیخ عبدالحق شاګردو. ورته استاد ولی خفه وی خفه په دې چې د باطل فرقې د روافضو لولو یا کابرین چې ورتاغي وای داغي علامی چې دي، داغي غلولو خلق چې غټ غټ پګړې والی دي او راغلي دي غوړو زیرو تناس دي، هغه ټول را جمع شوي دي. او بادشاہ سلامت سرا زمانه علاوه پنن دور کې هندستان کې بل عالم د پاره د مناظری نشتا، او ما تعالی بادشاہ ویلم ندي چې تیارې وکړه مناظره وکړي. نو خفه پدې او ورته استاد جی مخه پکېږي چې شاګرد دی کنه ته بیغمه یزو پارس ورزم وینه دا مسله د غب شپ نه ده، دا مناظره ده. به استاد جی کما موبایل لا چې تا ته وای د مناظره ته ورته وای شاګرد به مناظره کوي، کما موبایل لیس نشته ترغیب تا تیارې کړي بل به وسره توکي، او کته موبایل له بیا به د شرم خبرې. استاد جی ورته بس ټیک ده. دې کې خبر راغی چې بادشاہ شیخ عبدالحق راو غختو. شیخ عبدالحق چې لاړ ورته مناظره ته تیار شه، وې زما طبیعت صحیح نه ده، زما شاګرد به مناظره کوي. شاګرد راغی، شاګرد لچ کله هغه پولیس مولیس او پروتوکول راغی، هغه ورته وې زه خو د سره مناظره لازم، خو زما یو شرط ته. وی شرط څه دی؟ وې زما دا پټکې وړو کې زه خو چې مناظره لکلم زم نو زما سلويخ غزه پټکې مال اول د کپڑے دکان نه تان را واخلې سلويخ غزه، هغه ورله سلويخ غزه پټکې راوړو. نو دته نه دا شل غزه پټکې ووالو. نو موږ دا خو یو نیم غزې دا دومره نو چې شل غزه داسې نو دومره یې کنه بیا شل غزه تاو کړو او شل غزه پاتې شو دا شامله، دا ټول نیم غزي هغه شل غزه شامله پرې خدا، شل غزه شامله شاته کې خدا. ورته اوس یو شکور پکار دی چې دا شل غزه شامله به سکه پرته دا خو براکاګم نه ځان پسې. هغه ورته وی ټیک د شکور امروړو. حضرت تانوی رحمت الله علیه ملفوظاتو کې واقع لیکلی دا حقیقت هم دی، دا نه وره چې دا چرته غد بیرام شاهزاده کیسه ده، دا یو حقیقت دی. ورته وی شکور پکار دی، شکور وروړو شامله پکې کې خدا. وی اوس مال یو نوکر پکار دی، ما پسې بشکور سوق ګرځي، ما خو بداسي نه کړی. خالد وای چې لاسونه ورله شاته تړلې مناظرې لې راوسته دي. وی خجینو کرب مش نوکر ورپسې شکور نیولې دې ته مخ کې روان دي. دیوان عام ته چې وردن نکیدونو په دروازه کې داسې دن نشو لکه تاسو چې فلانکو شیشه کې دن نکیږي، دا نوې رواج چې راوته دی کنه. فلانکو شیشه کې څوک لکه د بنی اسرائیل اول خپیرا بار کی ورپسې سر را بار کی، څوک په بل طریقه باندې. د غریبم چې وردن نکید ډیر په طریقې پټکې داسې کله کټ چې سړې دروازې ته دن نکي، داسې کو وردن نش چې وردن نش دن نکیدو سره چې غوالا. و قدر علم ما بقدر درستار ماست، قدر علم ما بقدر دستار ماست. اے د ایران لوی لوی شیعگانو، اے لوی لوی روافضو،
اے لوی لوی خلق تاسو مناظری د مسلمانانو لراغلی زما د علم اندازه زما د پګړې نه ولګوي اوس بدر ته پته ولګوم غوړي زیړم ډیره خورلې ټول رنگونه وال چې سپ بلا واړي بیا دا چپل نیستا سو چې جمعه تک لرا دن کېږي مسلمانان خو خدای الله فضل له دی په لندن کې کینو چپلې و پټي بیت الله کې پټي هر ځای کې زری سواد کې یو ځای ته بیان لته مخ کې زمانہ کې 2-3 کاله مخ کې نو یو ځای کې بیان د شپې 12 بجې شوې ما ته مهمانی خصوصي ستا نمبر لا دین رستو دی اوس په سوال زما سار شپږ بجې ثوابای کې بیان او دی تماوی زبرزم غزلیونی غوندیو 12 نیمه شوې د بیان موقع لارانه ولې ته مهمانی خصوصي اخیری بیان بکې لیکن اسا په بجلی لړ زپټ غوندې راوتم چراوتم نه جرالم چپلې مې وکړه نه وی چپلې چاوړې وی مې ځکه خیری بیانم لړ چپلې ملاړې چرالم خپل گاډي ته کې ناست مغیر امن ډکړي ډیر مینته راتاو کوم ورته تاسو ډیر ظالمانی چپلې مرانه چاوړې دي خپل بوس یو وې ز چپلې در کوم مینه پردو کې نظم نو خپل تن را روان شم تاسو خدا سي د خدای فضل له لکه یو ځل بیان مې یو ځای کې وکړو کسانو را سره جوړ تازه کول یو مې روغونه موبایل تلاش کړو ما کلک دلاسونی مې خلکو ته خنی بدی کی غرق شي مې مولانا موبایل م پټو بیا مانه پټه خدای دې غرق مزروغ نخپیوي استلاړو تاسو خدای الله فضل له در باندې نو چې کله د وردن کېدو چپلې راواغستې ترخ کې خودي چې ترخ کې خودي نو ورتوي اغي زر چغې کړې چې د بادشاہ په دربار کې دومره لوی بی ادبی د بادشاہ چې د غلا ګمان وکړو چې د دوانو چتري د دوانو چپلې د پترخ کې خېدي او د روان دي نو اغي زر چغه کړه وې د بادشاہ دومره بی ادبی چې په دربار د بادشاہ کې په دیوان عام د بادشاہ کې د دوانو چپلې چې دینو هغه د پترخ کې غستې دی ولې دادنه سو پټي هغه بس مام د دې موقع تلاش کو ورته وینا وی اصل کې خبره داوا چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې بشیګانو غلا کولا نو ما وی چې سینما نه تاسو چپلې پټي کوي ټول تاسو یې زما خو بګي سوکشتنه د دې ارمي چپلې ترخ کې خوي دا یو ډیر عجیب جواب دی ګوره دا جواب صرف دا نه دی غلا دا جواب دا دی چې آیا تاسو د نبی علی السلام زمانہ کې وای او کنه وای هغه ورته زر وای د نبی علی صلوات و سلام په زمانہ کې شیګان چرته وجته به موږ د دروغ تهمت لګي نو دې ځکه خو ظاهر کړ چې د نبی علی السلام زمانہ کې تاسو نه وای نو تاسو د قوم سه حیثیت نشته د ورته زر په دویم ځل باندې وای خیر ده کنه کله غلطي وشي دا خود خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه په زمانہ کې بس تاسو د قوم غلا کولا اغي ورته مړ ته خو عالم نه هسه مناظره لراغله د صدیق اکبر په دور کې شیګان چرته دیو یاره خیر ده کنه لونه دا پګړه غټه د شل غزا ده نو خامخه خوله خو راضی نو د خولې د وجه نه په ما باندې بوج دی ما په دې وجه لګ غلطی شو دا خو د خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی الله عنه په زمانہ کې وشیګان غلا کولا اغي ورته مړه تاړو عالم نیتا سره مونږ خبرې نه کو تا ته لا دا پته نشته چې مونږ کله راغلی فاروق اعظم په زمانہ کې مونږ چرته ورته یاره خیر ده کنه لغونه گزاره ما سره ملمه موسیله راغلم دا خو د عثمان ذنورین په زمانہ کې به کولا اغي ورته پاغي کې ډو دیونه دا خرستو راغلي دي وی خطا سندا تاسو کوم د خدای ظالمانو چې د محمد رسول الله په زمانہ کې یو قوم نو د صدیق اکبر په زمانہ کې نو د فاروق اعظم رضی الله عنه په زمانہ کې نو د عثمان ذنورین په زمانہ کې نو زاغه امت واغه قوم واغه مذهب تاړو مذهب نشم ویلې بس اخی غلی کې ناستل چې قیمتي خبره سړی ټول وای سبحان الله ورکه ونې سړی لیکن دین حق د پاره ټول غلی کې ناستل بیا ورته وای روغن لاړون داغي د ټولو مشر په مصلا ناستو د ټولو فرنٹ کې هغه ناستو کنه مسند ورله جوړو هغه ته په وخت کې وای وګوري چې کور ته ورشنو خزه ته لک زما سلام بیا وایا اخو د مخ کې نه غوساو ورته زما خزه سره ستاسو کار دی لک غیرتی به لک خبو نن دور کې وځي چاته وای خزه ته سلام وای ډیر خوشاله شي خزه مې جوړ خولې دا چې سلام ورل راولېګو نن خو هغه د قوم دی نو هغه ورته زر وای زما خزه سره دې سکار دی وی بے غیرته ما خو پیغمبري سلام درته وک پیغمبري سلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دا ارشاد فرمایي چې افشوا السلام سلام خور کې
ما ستا خزه تا سنت نبوي مطابق سلام وکړو تعالی په هم دومره غصه درغلا زمونږ ټول مور ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه باندې تاسو د زنا تهمت لګولې دي امونږ تر اوسه تاسو ته سنا وایو تاسو ګرځې دي ځکه خو سوړ کې ناست سړی چې دا جواب کوله غوندور کې اسوړ کینی غلې کې ناست غلې کې نه دي انډیا بارډر باندې زده د انډیا سی بی آی والو دا دغه والو را والا موږ راتلونو اوس په 1400 کسانو کې زما پاسپورت راوېست د کمپیوټر نوې دی تیرا بهر شي ما ته د عملګری وای ځکه خیری وای تا خپل تار سویلی ونن پکې غیر شوي نه ملګرو مې جړل ډیر زیات خفو مې غلی بیغمه شه مې دیس نشي کوله مالا چل تلړو هغه یو پکې اوس ما ته نیغ نیغ ګوري نو ما ورته نیغ نیغ قتل نو ما ته وای ته ولې نیغ نیغ ګوري نو مې ته ولې نیغ نیغ ګوري زه دې ما ته نیغ نیغ ګوري زبرته نه ګورم نو بیا خیر غلی شنو ما ته پاکستان څه حالات دي ما ورته پاکستان ته روانم کراغلم هغه ما ته روانه نو مې ته دومره نه پوهیږي چې څوک چرته زینو خلک ته حالات ته پوس کوي که چرته ناراشي بس غلی شما ته یې را تزخه سلام وکړه ته ویزا چهره باندې اوس کول راوتم دي ته مې چا مې مسکلا بار په 15 روپے کپ ما مفت اوس کلا راغله نو داسي چې کله دیلتا دا خبره ورته وکړه نو جوړ بیا بادشاہ سره غوسه موسو نه کړ خو سړی خو بیزته شو اخر کې دی وای چې را بادشاہ خو دیونه یستل دا ظالمان خوسم دیوان عام کې ناشتي اخر دا د جهانگیر بادشاہ پیر چو داغنو مو سلیم چشتی سلیم چشتی لوی هستی وا او کله چې د چا صحیح پیر وی نو دا مرید په سر ماتي چې هغه صحیح خبره کله کوي او حق پیران دی الله ارچاله ورکی نو چې دی وای چې ردل غوسه ورنغلا او بادشاہ له په خپل پیر غوسه ورزي نه دی ورته زر وای در حق سلیمی چشتی چی می گویی در حق سلیمی چشتی چی می گویی داغي عام شرط وای هغه ورته هغه فارسی جواب دا او ورته جواب کې وای سلیمی چشتی چی خربود اغله غوسه مخ کې نه ورغلی سلیمی چشتی خر پکې ویلا چا کړي دي الته بادشاہ اورل چې خزما پیرته خروي ویل شابهونی سیدا مونږه تاسو کې اکثر خلکو ته بیا دي زمون وخت کې چې واړو مونږه نو دا ماشومان ولو به کولی نو یو ورکه به خپل اسونونی څه په دوه کس یو د سر نه بنوي به جنته دوزخه نو دوزخ ته به ورويشتو نو دین داسې وکړو یو بیرانی سور لاغه مشر وی به جنته دوزخه دوزخ ته ورولا نه به ال ته ورويشتو نو داسې یو به د دربار نه بهر وشتو چې ټولي ویستل میدان صفا شمولا دو پیازه دغه سي ولار د سینې راځته دا نو دی بادشاہ ته جهانگیر بادشاہ ته د بیبي چې د نور جهان مطلبي خبر اوس راغله دا ورته وي اسید زما د محبت دعوی کوله اسه تاوی چې ستانه محبوب ما ته بل څوک نشتا زما د علما او زما د ملمنو دومره به قدرې لکه تا چوکړه بادشاہ سے جواب ورکړي دا لک تاسو زین کې کې د چاچی گجو خان او په بنک روډ او په پیښور صدر کې د چا خزي ګرځي دا لک سوچ کې کې دا خبره او ورته سوي وای او جانما ما بتو جا دادم نک ایمان دادم اے زما زانا اے زما بیبی زما تا سره ډیر زیات محبت ته لیکن ما ځان درکړې دې نه چې ایمان می درکړې ما ایمان نه درکړې ما ځان درکړې دغل تستاد ملمنو عقیده د ایمان نوا زکه می بهر یستل کچری عقیده د ایمان و چرب می بهر نه یستل خپل خبره وکنه ټول وای سبحان الله الله دې تاسو ټول لداسي ایمان درکې او الله دې مونږ او تاسو د سندل نه چرم نه یری الله دې زمونږ او تاسو عقیده صحیح کړي حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی لا معشوم مخکې محسوسه لدا واقع ذکر کړی دا د کوفی په بازار کې یو دهری ولار دی او چغي وای आवाज ایسے دے تمام مسلمانوں میں سے کوئی ہے جو میرے 3 سوالوں کا جواب دے دے پوری امت مسلمہ کو اعلان ہے کوئی ہے جو میرے 3 سوالوں کا جواب دے دے ټول امت ګرځیدو د چا مجال نو چې دا دهری مخې ته تلوي هر ورځ باغې او چبوتره جوړه کړي او پاغي په بازار په چوک کې ولاړو مسلمانان زما د 3 سوالاتو جواب را کول شي یو مسلمان به جواب نه ورکول زمونږ استادو وندیو مونږ وایو لار لنډو کنه نو اخر کې یو
امام سیبلا نابالغ او معشوم وړکیو اروغن دلاړو به میں جواب دوں گا زب جواب درکم هغه ورته وړم باندې سوال ورته وینا سوال کون کې حقته ولاړی سوال کون کې حقته جواب والا بری چې ټوله دنیا جواب وین لکه تاسو سوال را لېږئ زه جواب ورکوم نو زبر امکان داسې ورته امام سے وای چې سوال کون کې حقته ودرېږي جواب ورکون کې بار ولاړی چې دې جواب ورکړي چې ټوله دنیا ویني چې څه جواب ورکړو هغه زرا کوس شو دې بروخي جوړو رومبه سوال ټکی وستا پروردگار دی وخت کې څه کوي ورته وی زما پروردگار دی وخت کې تو کوس کړي زه راوخي جولم دا کوي بس خلکو له خو عقلی جواب ورکې وستا پروردگار څه کوي تیرا کوس کړي زه راوخي جولم دا کوي دی وخت کې سړی خو غلې شو چې یره کاته خو سګړه وړه سړی تیز دی بل سوال ټکی ادریم سوال کې لګ دغه وغه بهرحال دویم سوال ټکی ورته وی ستا پروردگار دی وخت کې کم خواګوري کم ځای کې دی هغه ورته الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فيها مصباح اولی ورته وی لګه مومبتی راکا سوال دې کړه جواب بدر کوم چې زما څه ضرورت یې غراکا دی ورته بیا وی د سمومبتی وی لګه مومبتی راکا مومبتی واغستا هغه بلکړه ورته وی حضرت سوال خو دې وکړو دارا ته وای د دې رڼا کم طرف ته ده د دې مومبتی رڼا کم طرف ته ده هغه ورته يرخوا ده نو الله نور السماوات والارض دا وړه مومبتی ده زما پروردگار چې د اسمانونو او د زمکو نور دی نو زما پروردگار هر خوا ګوري هر ځای کې موجود دی څنګه چې دا رڼا هر ځای موجوده ده الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء زما پروردگار هر ځای کې دی چاله چرنا ورکي غیر ورل ورکي پچا چې تیار راولي غیر راولي زما د پروردگار رڼا هر طرف ته خورد هر خوا ګوري هر ځای موجود دی سړی غلې پاتش نو د کوفی په بازار کې ډومبنه جواب د لسو یولسو کالو ماشوم چې لا نابالغ وو هغه دهری لور کړو د دهری आवाज صدا همیشه د پاره پاغه ځای کې بند شو چې کله حق موجودو حقو چې کم ځای کې موجود وي دا هغه مخ کې بس خبره نه کشي